د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ دا هغه سیمه ده چې تیرو جګړو سخته وځپله خو اوس د ورزشي سیالیو کوربه ده. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یاد ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت له لوري د کیون کیک بوکس سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو پر مهال د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش آمر څرګنده کړه چې د دغو سیالیو له ترسره کېدو موخه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې ورزش ته وده ورکړل شي. نوموړې سیالۍ د لرې پرتو سیمو د ورزش لپاره وده ورکول او کوم وعدې چې موږ کړې وې هغه عملي کول دي. کوم ورزشکاران چې لرو ولایتونه راغلي وو او زموږ د سید آباد ولسوالۍ ورزشکاران ډېر خوشحاله وو. موږ کوشش کوو دې ته ورته دوی ته برنامې زیاتې په لاره باندې واچوو تر څو دوی په آینده کې په ولایتي او په ملي سطح باندې خپل استعدادونه وکړي او په سیالیو کې برخه واخلي. د کیون کیک بوکس عمومي رئیس وویل چې دا سیالۍ د 5 ولایتونو د 2 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. اصلي موخه د موږ د دغه مسابقو په دې خاطر دا مسابقې جوړې شولې چې د 24م د اسد استقلال ازادۍ ورځ وه. د خاطر موږ دا مسابقې جوړې کړې او دې کې 15 ولایتونو ګډون کړی و چې پکې کندهار، کابل، وردګ، غزني، پکتیکا ولایتونو ګډون کړی و. 2 قهرمانانو پکې ښې لاسته راوړنې لرلې او د موږ راتلونکي غوښتنه په د امارات نه دا ده چې په هر ولایت کې باید د ورزش لپاره جمنازیم جوړ کړي. بل لور ته د دې سیالیو ګډونوال خوښ و چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورته د لوبو زمینه برابریږي. واقعا دا ډېر خوشحالۍ ځای دی او ډېر ښه فرصتونه ځوانان لپاره دي چې ځوانان تشویق شي او ځوانان رشت لپاره دا ډېر ښه فرصت دی. واقعا د دغه مسابقو نه سړی ډېر مخکې تللی شي ځکه کابل کې منتخبه مسابقې کې ټیم ملي مسابقې کې همدغه ځوانان په تشویق لپاره ډېر ښه ځای دی چې د ځوانان رشد وکړو نور ځای ته نور ولایت ته او خارج لپاره. بسیار زیاد خوش هستیم که در ولایت‌ها برای ما مسابقه برگزار میکنن. از دولت خواهش میکنیم که بسیار زمینه‌های در عرصه کیوان کیک بوکسینگ بر ما فراهم کنه. مثل که امروز در اینجا بر ما برگزار کردن کیوان کیک بوکسینگ در ولایت میدان وردګ. لومړی ځل چې سید آباد ولسوالۍ کې د کیوان کیک بوکسینگ سیالۍ جوړې شوې دي. موږ ډېر خوښ یو چې دلته د کابل ولایت څخه د ډېرو ولایتونو څخه خلک راغلي دي. اوس تاسو وینئ چې په هغه سید آباد ولسوالۍ کې د مکتب کې د رنګ جوړ کړی دی ځکه چې داسې یو ښه ځای نشته دی چې په هغو کې موږ ته رنګ ایښی وای او موږ سیالۍ کې کړې وای. یو سټیډیوم یا جمنازیم چې نشته دی چې موږ ته د هغه ایښی وای رنګ. د یادونې ده چې دا لومړی ځل دی په سید آباد ولسوالۍ کې دا ډول سیالۍ ترسره کیږي.